خوږو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته له مینې یوټیوب چینل څخه. غزني کې طالبانو د ګرځنده ټلیفونونو یو جوړونکی چې معلول و په ډزو وژلی. د غزني د والي ویان وحید الله جمعزاده وایي چې طالبانو نن سهار د خاراړوند خشکو سیمه کې د ګرځنده ټلیفونونو یو جوړونکی په ډزو وژلی دی. جمعزاده زیاتوي چې شکر الله بازارزو سیمه کې د ګرځنده ټلیفونونو جوړولو دکان درلود او طالبانو په دې تور وژلی چې ګواکې د دولتي کسانو ټلیفونونه به یې جوړول. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپل روسي سیال په رسمي بلنه مسکو ته تللی دی. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې مسکو ته د نوموړي د سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې پیاوړتیا ده. د سرچینې په خبر اتمر به د دې سفر په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګي لاروف په ګډون له نورو روسي چارواکو سره هم لیده کاته ولري. طالبان او القاعده ایډیالوژیک مشترکان لري او دوی له یو بل سره نښلیدونکي اړیکې لري. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي طالبانو د خپلو ژمنو خلاف تاوتریخوالی زیات کړی او له بهرنیو ډلو سره یې اړیکې روانې ساتلې دي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي چې تر اوسه هیڅ داسې دلیل نشته چې له بهرنیو تروریستي ډلو څخه د طالبانو د لرې کېدو لیوالتیا ثابته کړي. اندړ یا د څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو بیګا شپه په یو خپرې کړې اعلامیه کې خپلو ډلو ته امر کړی چې د بهرنیو جنګیالیو له جذب ډډه وکړي. طالبانو وروسته تر هغې یاده اعلامیه خپروي چې د امریکا ورسره د دوحې پر هوکړه د بیاکتنې خبره کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو د تیرو 24 ساعتونو پر مهال په کندوز، فاریاب، کاپیسا او ننګرهار ولایتونو کې 62 طالبان وژلي او 40 نور یې ټپیان کړي دي. همداراز د دې ډلې 15 کړۍ ماینونه له منځه وړل شوي دي. د یاد وزارت له لوري په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي له دې ډلې 42 په کندهار، 9 په فاریاب، 8 په کاپیسا او 15 نور په ننګرهار ولایت کې وژل شوي دي. او همداراز 8 په کندهار، 1 په فاریاب، 12 په کاپیسا او 3 نور په ننګرهار ولایت کې ټپیان شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي د کندهار ولایت په ارغنداب او میوند ولسوالیو کې د طالبانو 3 موټر سایکلونو او 15 کړۍ ماینونه هم له منځه وړل شوي دي. کرنې وزارت وایي ازبکستان ته د وچې میوې صادرات پیل شول. کرنې وزارت وایي چې د ایریا فروټ په نامه د یو کورني شرکت په همکارۍ ازبکستان ته د وچې میوې صادرات پیل شوي دي. د ولسمشر یو تن سلاکار جلال الدین سعید په همدې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته په خبرو کې ویلي چې د مرکزی اسیا هیوادونو کې د افغان صادراتو بازار کمرنګه شوی و، خو په خبره یې افغانستان دا وړتیا لري چې ډیر ژر د مرکزی اسیا هیوادونو په بازارونو کې خپل موقعیت بیرته ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ایریا فروټ شرکت رئیس جلال شرر ویلي چې د 80,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یې 80 ټنه سره ممیز ازبکستان ته صادر کړي دي. د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې افغان دولت 14 ډوله وچه میوه هم کاناډا ته صادره کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاکستان د پارلمان غړی محسن داوړ تېره ورځ په وزیرستان کې د وژل شوو 4 نجونو موضوع په پارلمان کې راپورته کړه چې د خبرو په نیمایي کې مایک بند او خبرې قطع شوې. نوموړي د یادې موضوع په اړه یوازې همدومره وویل چې په شمالي وزیرستان کې 4 نجونې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوي، خو د ریاست رسنۍ ورباندې پټه خوله دي. داسې نور بل نشته چې دا مسله دلته په پارلمان کې یاده کړي او ریاست باید ځواب ووایي. چې له همدې خبرو وروسته د داوړ مایک بند او خبرې په نیمه کې پاتې شوې. د تېرې دوشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي موسسې 4 ښځینه کارکوونکي په ډېره بېرحمانه ډول سره په ډزو وژل شوي چې د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي وي. په هماغه ورځ له سیمې څخه یوې باوري سرچینې سیهون نیوز ته ویلي و چې دا نجونې د پاکستان د څارګرې ادارې ISI د کسانو لخوا هغه مهال وژل شوې چې غوښتل یې د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د نجونو یو روزنیز مرکز ته ورشي. اردوغان وایي غربي هیوادونه د تروریزم ملاتړ کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا په ګډون یو شمېر نور هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. هغه ویلي چې دغه هیوادونه د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د ترکیې د دولت پر خلاف جنګیږي. نوموړي څرګنده کړې چې دوی به په هیڅ صورت د خپلې خاورې د دفاع لپاره په ترکیه کې دننه او د باندې عملیات ونه دروي، ځکه چې د ترکیې امنیت د دوی سره کرښه ده. او هغه څوک چې د ترهګرو ملاتړ کوي له هغوی سره به هم د ترهګرو په څیر چلند وکړي.
نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې څه موده وړاندې د عراق په شمال کې د PKK وسلوالو په لاس د وژل شوو هغو ترکي وګړو مړي وموندل شول چې میاشتې وړاندې د ترکیې له سرحدي سیمو څخه تښتول شوي وه. سپینه ماړۍ وایي په پوره احتیاط د افغان سولې پروسه تعقیبوو. سپینه ماړۍ وایي جو بایډن نه غواړي چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شي. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د سپینې ماړۍ د ویاندې جنساکي په حواله راپور ورکړی دی چې واشنګټن په پوره احتیاط سره د افغان سولې پروسه تعقیبوي. هغې ویلي دوی په دې باور دي چې طالبانو له امریکا سره د تیر کال هوکړې ته ژمنتیا نه ده ښودلې او تاوتریخوالي ته یې دوام ورکړی دی. نو پر همدې بنسټ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه نه ده برابره شوې. نوموړي له ډېرو جزئیاتو پرته ویلي چې د افغان سولې پروسه روانه ده او دوی یې پایلو ته په تمه دي. په ورته وخت کې د پینټاګون ویان جان کربي هم ویلي چې د دفاع وزیر لوید اسټن د دوحې هوکړې ارزوي او له خپلو افغان متحدینو سره په مکرر ډول په تماس کې دي. نوموړي ویلي چې پینټاګون شوې هوکړه په جدي توګه ارزوي او د ارزونې تر پای ته رسېدو وروسته ښایي اړینې پریکړې ترسره شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان غواړي چې د چین او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالو په راکمولو کې خپل رول ولوبوي. عمران خان دغه خبرې د سریلانکا په سفر په کولمبیا کې نن په 24 د فبرورۍ د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د سرمایه کارۍ او تجارت سیوا کولو په لړ کې راجوړې کړې غونډې ته په وینا کې ویلي. هغه وویل 50 کاله وړاندې هم دا پاکستان و چې د هنري کسنجر او چینایي چارواکو لیدنه یې راجوړه کړې وه او د دغو دواړو هیوادونو اړیکې یې جوړې کړې وې. عمران خان وویل پاکستان هیله لري چې یو ځل بیا دغه ډول قرارداد ولوبوي. پاکستان به د داسې هیواد جوړېدو په ځای چې د ملکونو ترمنځ د دښمنۍ برخه جوړه شي. پاکستان غواړي چې ملکونه او انسانیت یو بل ته نږدې کړي. روسیه او سعودي د نظامي همکاریو تړون لاسلیک کوي. روسي رسنیو راپور ورکړی دی چې مسکو او ریاض د نظامي همکاریو د یو نوي تړون د چمتو کولو په حال کې دی. د روسیالیوم خبري شبکې د راپور له مخې روسیه او سعودي د داسې یو تړون د چمتو کولو په حال کې دي چې پر بنسټ به یې دواړه هیوادونه یو بل سره نظامي همکاري لا پراخه کړي. راپور کاږي چې په دې تړون کې به له ترهګرۍ، سایبري بریدونو سره مبارزه، د پوځیانو روزنه، نظامي طب، نظامي تاریخ او نور نظامي همکاري شاملې وي. د راپور له مخې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان شاوخوا 2 میاشتې وړاندې له خپل روسي سیال سرګي لاروف سره پر دغه تړون خبرې کړې وي او ممکن دا تړون ژر چمتو او د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شي. د یادونې ده چې څه موده وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې سعودي غواړي په نظامي برخه کې په سلګونه میلیارډ ډالر پانګونه وکړي. قدرمنو کتونکو دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نور خبرونه چې تاسو په حضور کې حاضرېږم تر هغې مو په پاک او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.